السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وای. په نننۍ ویډیو کې مو د ویمو په اړه به معلومات درکړم. پوښتنه کړې وه چې ویمو څه ته ویل ویمو څه ته وایي. نو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب بټن ووهئ، د په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په ال باندې کلیک وکړئ. ویډیو مو که چیرې خوښه شي لایک یې کړئ او تر پایه وګورئ. راځئ چې پیل وکړو. ویمو اپلیکیشن به تاسو پلی سټور ته راشئ، د پلی سټوره به تاسو ډاونلوډ کړئ په اسانۍ سره. دلته به پلی سټور کې تاسو ولیکئ ویمو. کله چې یوازې ویمو ولیکئ تاسو به دا سرچ کئ، کوم د پاسنۍ اولنۍ اپلیکیشن چې ګورئ دا به تاسو ډاونلوډ کئ. دلته ډاونلوډ لیکلی وي او ما ډاونلوډ کړی دی. په دې باندې به تاسو کلیک وکئ، خلاص به یې کئ. ما ډاونلوډ کړ. کله چې دا ډاونلوډ کړئ بیا 3-4-5 سټیپه دي. یو به کلیک کئ او بیا به کلیک کئ، بیا به کلیک کئ د نیکسټ باندې، بیا به کلیک کئ، بیا به کلیک کئ او دلته نمبر غواړي. کله چې دا نمبر کوم کنټري کې وي هغه کنټري لوکیشن به تاسو انتخاب کئ. نو بیا به تاسو دلته نمبر ور واچوئ. دا نمبر به تاسو کوم ور واچوئ نو دا نمبر ستاسو ته یو وریفیکیشن کوډ راځي. وریفیکیشن کوډ چې کله راشي بیا هغه نمبر تاسو ته جوړ شي. په هغه نمبر په واسطه تاسو کولی شئ د روشن شمیرو ته د روشن په نمبر یو دا ډول کار جوړیږي، خو په خارجي هیوادونو کې، په افغانستان کې کار نه کوي. نو بیا تاسو خپل ملک ته د خارجي هیواد څخه زنګ وهلی شئ. کله چې وریفیکیشن کوډ راشي کوم نوی نمبر درکړي د هغه نمبر څخه تاسو زنګ کولی شئ خارجي هیوادونو ته. نو کله چې د سعودي عرب څخه یا دوبۍ څخه یا بل ملک څخه تاسو افغانستان ته زنګ کوئ نو یا شاید پاکستان ته زنګ کوئ نو د روشن شمیره به په افغانستان کې دلته د روشن شمیرو ته به تاسو ته د روشن په ډول یا څه ډول چې په افغانستان کې روشن څخه روشن ته زنګ وهئ دومره یو په منټ باندې 1 یا 2 افغانۍ کټ کوي. نو تاسو ته به هغه د روشن په ډول روشن په شان مصرف کټ کوي. نو یو ډېر ښه غوندې اپلیکیشن دی. دلته به تاسو یو خپل نمبر ور واچوئ. کله چې نمبر تاسو ور واچوئ بیا به دلته راشئ، رجسټریشن باندې به کلیک وکړئ، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دا چې په افغانستان کې اوس کار نه کوي، زما موقعیت اوس په افغانستان کې دی، نو تاسو به د خارجي هیواد کې دلته خپل نمبر ورکړئ، بیا به کوډ راشي. نوی نمبر چې درکړي هغه ځای ته زنګ وهئ. نه زنګ چې وهئ په افغانستان ته خپل ملک ته روشن شمیرو ته، نو د روشن په اندازه به له تاسو څخه خپل مصرف کوي. نو دا یو ښایسته غوندې اپلیکیشن دی. اپلیکیشن لینک طریقه تاسو هم زده کړه. نو که ویډیو مو خوښ شوي